خوږو کتونکو اوریدونکو تاسو ته پته ده نن د اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ نن 8مه ورځ ده. په هغې کې 9 مخالفه سیاسي ګوندونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی صاحب را سره ناست دی. دوی سره به پوښتنې کوو د ازادۍ مارچ حوالې سره او اولنۍ پوښتنه به همدا وي اڅکزی صاحب چې د مارچ نن 8مه ورځ ده، څه فکر کوئ چې نورې به څومره ورځې دوام ولري؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا لومړی انتخابات دي چې په هغه شپه چې دوی وشول باوجود د دې چې ډېرو ګوندونو په دې کې ډېر چوکۍ ګټلې وې، پیپل پارټي چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ ګټلې وې، جمعیت علما اسلام ګټلې وې. دا لومړی انتخابات چې په هغه شپه ټولو پارټیانو وویل چې ډېره بده داندلي شوې ده. هیڅ شریف جرنیل دا نشي ویلی چې داندلي نه ده شوې، هیڅ شریف جج دا نشي ویلی چې داندلي نه ده شوې، هیڅ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دا نشي ویلی، عام کلیوال خلک دا نشي ویلی چې داندلي نه ده شوې. داندلي شوې ده. نو چې شوې ده مه پرټینګېږئ، او که دوی پرټینګ شي زه خدای وایم من دا خبره نه ده کړې هلته په درنه کې به هم کومه که یار خدا د درنې خلک صوبو ته لاړه، ضلعو ته لاړه، د دې نه به استوفان جوړېږي. یو ورپکې پاکستان مات شوی دی، بل ورپکې بوټو پانسۍ سو، در اوسه پورې معاملات نه سمیږي. که دا انتخابات هم دوی ژر نه که تسلیم، خبره دا ده لومړی ځل دی، لنډه خبره خلک وایي چیشت پاره راځي کله کله دې پرې له څه نقصانات دي؟ دوه پرې دغه نقصانات شو، دې وارې که ونه منله څه نقصان؟ ما مطلب دا دی ګوره ډېر سخت په مشکل کې دی پاکستان، اقتصادي طور خوار خلک، غریب خلک، نوکران د ژوند، هر سړی په تکلیف دی. چې یو وار خلک دغه ته راووت بیا د انتخاباتو مطالبات په دغه ځای نه درېږي. دومره سخته ګراني ده، دې ته به ولس رادانګي، ولس به راځي دې میدان ته د څلورو صوبو چې په کورونو انسانان راجمع سي او بیا هنګامه جوړه کړي او ستا داسې یو خطرناک حالت اقتصادي طور هم ملک ورځ په ورځ د غلط سیاست په وجه ورځ په ورځ د تنهایی خواته روان دی. په ازادۍ مارچ په اړه باندې دا ویل کېږي چې 9 سیاسي ګوندونه پکې، موږ په سټیج باندې وینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه پکې ښکاري، او بیا چې کله ازادي مارچ ته ورشو هلته هم د 90% نه زیات پښتانه ښکاري. ولې در سره دغه نور ګوندونه دومره په کلکه ونه درېده؟ نه درېږي به، ما مطلب اوس هم سوال دی که نه، اوس هم د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې، پر هر پارټي باندې پرشر دی. یا راته ورېږه دا ازادي مارچ به اوس صوبو ته ځي، ما دا خپل ځاني سوچ دی. دا ازادي مارچ به اوس لوی لوی هړتالونو ته ځي، مریم نواز، نواز شریف، هغوی به در سره دا به ټول راځي، دا به ټول راځي، داسې به راځي چې خلک ورتاریان شي. دا ازادي مارچ به کلیو ته ځي. دغه ازادي مارچ کې څو پارټیان دي؟ فضل الرحمن صاحب دی، تر سپورټ تر د ان پی وای زه یم، زموږ پارټي ده، مسلم لیگ دی، پیپل دی. که دا نه وي دا درې پارټیان چې دا ما یاد کړي چې اوس غږ وکړي کوټه په هفته کې ختموي بندوي. درنې د ختمېدو اخري نیټه یا کوم داسې معلومات دا خو درنه ختمیږي نه، دا نو شکل به بدل شي. درنه به داسې لوی طوفان جوړ کړي. زه خو اوس هم دا وایم چې که دوی په دې پوهېږي چې څونه ژر کېدای شي په کار ده چې عمران دا خبره ومني. د عمران دپاره هم ګټه ده، عمران هم سیاسي سړی دی چې دی یو پاورفول وزیر اعظم وي او بیروکراسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي. اوس که څوک مني که نه مني، د هر ډیپټي کمیشنر وشاته یو بلا ناسته ده، ډیپټي کمیشنر د هر جج وشاته یو بلا ناسته ده. دا ملک دارنګه نه چلېږي او موږ هېڅ چاته اجازت نه ورکوو، هیڅ چاته اجازت نه ورکوو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادۍ ته حواله کوي. ډېره مننه محمود خان اڅکزی صاحب، ډېر قیمتي وخت هم راته راکړ. خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني. خپلو ملګرو ته، کارمندانو ته احترام، سلامونه.